بعض دوستان د قبر عذاب نه مني او قسمه بد عقیدو والا خلک رونو شته د پیسو د خلک لیونی کړي پرون ما ته چا ټلیفون وکړ وی جی دلته یو کس دی او قرآن شریف یې غورځولی دی دی به څه چل کوي نو ما وی په غلطۍ ته غورځېدلی دی او که نه په قصد باندې او سړی مسلمان دی که کافر و ما ته نه مسلمان دی او یې ښځې سره یې جګړه شوه نو ښځې والا قرآن شریف راواغېست چې د دې لحاظ وکړه خو بس ما مه وهه وی دا قرآن شریف د ښځې د لاس نه واغېست او ځمکې له یې راوباره په قصد باندې یې غورځولی دی اوس د دې سړي توبه به څنګه چل کېږي دی مسلمان دی که دی کافر دی او که کافر یې څه چل به کېږي ما وی توبې سره به یې وروستو ګورو او ما وی تاسو ګڼئ که رنګې وي نه شکر دی ګڼ ځوانان د کې شته ما وی یو مې ښه د کټ د بازوګانو په شان کوته کې وګورئ او لاول یې ښه ووهئ وینې کوئ ما خو ښې وډبوئ وی جي مونږ خو د مسلې تپوس کوو مې د مسلې نه مخکې درته زه مسله ښیم که دا مست د په دماغو کې نشه پرته ده دا موټرګي والا خو نه دی وی جي مالدار دی مې د ده په دماغو کې د مالدارۍ نشه پرته ده دې ډبول غواړي ښې ووهئ ښه مضبوط مې ګورئ عدالت سزا نه ورکوي خدای به سزا ورکوي خو مونږ ته خو پته نه لګي که او ممکن ده خدای پې رحم هم وکړي وروستو خو مې شروع پې وکړو ښې وډبوئ وی د هغې نه پس بسي د هغې نه پس د ښه مضبوطه توبه وباسي او دې جاړي خدای ته صدقه دې م ورکړي او ما وی کافر دی ایمان دې دوباره تازه کړي او ښځه م ترې تلې ده که د ښځې خوښه یې ورسره نکاح کوي نو نکاح م تازه که او که ښځه ورسره نکاح کول نه غواړي نو دې پې زور هم نشي کولی څومره خلک مست شروع مست دی که نه دی مسته په لږه خبر څوک خدای پورې ټوقي څوک پیغمبر پورې ټوقي څوک دین پورې ټوقي څوک علماو ته کنځل څوک مدرسو ته کنځل دا ولې دا د پیسې نشره د خلکو په دې ذهن کې پرته ده څوک د قبر عذاب نه مني د دې کراچۍ کې یو ډله تاسو وطن کې نه قبر چې دلته څه نښې شته او که نشته خو زه خو هر ځای بیان لرم نو بعضې خلک دې وي د قبر عذاب نشته یو ځای کې ما ته چاوي دلته یو سړی دی د قبر عذاب نه مني او ما ته څوک دلیل پیش کړي چې ثابت دی نو زه به ومنم ما وی زه ورته دلیل پیش کوم رایولی وی خو نشته دوبۍ ته تللی مې ښه چې کله راشي نو دلیل درته ښیمه یو قبر به وکنه وی په مقبره کې او دی به پکې دننه خښ کې او طبی به ورپسې ولګوي او ښه مزېدار قبر به یې جوړ کړی پې په وجنه به یې نه جمدی یې پکې خښ کې او ورته وایه چې دلیل دا دی چې دې قبر کې دې خښو یو میاشت پس په دې روباسو مونږ ته به ووایه چې شته که نشته که نو به ستا ملګري به شو او که و لاندې ډبولې وې نو بیا به زمونږ ملګری کېږي خو مې انشاءالله چې میاشت پس به یې ګورئ که نه نو دومره نخرې به یې پرې کړي چې د اندام پته به یې هم نه لګي او سا به هم تیوتي دې خلکو سره به دقه لوبه کې دا په دلیل څه پوهېږي هغه سړی چې کوم یې مشر دی صاحبو ډاکټر دی هلکه خدای ته وګوره نو ډاکټرانو کې نیکان هم شته صالحان هم شته د څاروو ځای کې دیندار هم شته او صالحان هم شته او بېدین هم شته نو ما ته چې اوی صاحبو ډاکټر دی مې ورته وایه چې خره کټه کوه خره او څاروي خصیان کوه ستا اوس دین سره څه کار دی چې په دین کې ګوتې وی هلکه دین کې ملا په دین پوهېږي عوام دوستان په دین نه پوهېږي بدقسمتي دا ده زما رونو چې بعضې سړی وي دوه کتابه د اردو ګوري بس افلاطون ته جوړ شي بیا ورسره مونږ خبرې هم نه شو کولی لوی افلاطون د زمانې هغه هم بیا په دین کې نخرې کوي او په دین کې لوبې ټوقې کوي د قبر عذاب شته ښه څوک وایي چې شته الله وایي چې شته څوک وایي چې شته حضور پاک وایي چې شته چې الله وایي شته او رسول وایي شته نو ته پکې سل عقلونه چلی رب العالمین یو ځای نه بار بار وایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون څنګه دی عليها غدوا وعشيا فرعونیان چې څنګه شو نو عذاب پې شروع شو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا سارا وما خام اور کې سوځېږي ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قیامت پر ورځ به خدای بل عذاب ته دننه کوي چې دوزخ دی نو ګوره ویوم القیامت نه د قیامت عذاب او دی نه د قبر عذاب وی دا مولیان وی مولیان نه وی مولیان جبه د مولا ده او خبره د رسول الله ده ټول وی صلی الله نبی علیہ السلام فرمایي القبر دا قبر یا خو د جنت د باغچو باغچه ده یا د دوزخ د کندو نه یو کنده ده او حضور پاک فرمایي وی چې سړی قبر ته کېښودلی شي او دې بدعملی نو په د اویا اجدهاګانې مقرر شي کم از کم اویا اجدهاګانې او هغه څونه خطرناکې وي لو ان تنینا
منها که یو اجدها نفخ فی الارض پا دی زمکه کی پوکی وو نو زمکه کی بشین بوٹی زرغون نشی دا زنم دا نبی علیہ السلام فرمائی او یو فرشتہ پی مقرر شی چی پا غوگونو کانا دا و پستر گلندا او اغی وی پا غوگونو باندے کانا دا چی آواز نوری چی رحم پیرا نشی او پستر گو باندے لندا فرشتہ دا چی غزار کئی لکوی دا دلون غرگی دی خدای دی دا بشیر دا غزار نساتا دا بشیر دا غزار نا یو سڑی چالا سوک ورکا نو اغا ورطوی اغلون ورطوی وی ما جی مر دیکلما اغلون خو نظر نه لگی دا جی مر دیکلم اغا ورطوی لکا تا تا سپتاو لگی دا کزا جیما تو پستر گلون دی وی دا سوک تی دا جانو لکا گولی زم جیما جان خپکی گیا ما زم جیما نو دا سوک دا بشیر جان نو خدای دا بشیر جان دا غزار نساتا دا دی مخامخ ناستی خدای گو منتی یریگو چی دی کل غزا کی دا تی دی رپی منتی اخوالر شو نو چې کومه فرشته په سړي مقرر ده په قیامت کې په غوږونو کاڼه په سترګو ولې چې رحم یې رانشي اواز نه ورې ویني نه چې رحم یې رانشي یضرب بمطارق من حدید د اوسپنو په سټکو یې وایي په هغې وهلی کېږي ویصیح صیحة او دا سړي چغې وباسي او څنګه یسمعه الا الثقلین هر شی ده کل شیء ارسو کے اوری بیر انسان او دا پیرینا او کہ انسان او پیری دا آواز ورد لصعیق بے ہوش بپریوزی یہ سوئی وی منکو قبرو کنو نپاکی مارشتا او نپاکی لڑمشتا منکو قبرو کنو نپاکی سٹکشتا قبرمو کنو نپاکی چغشتا منکو ملی دغا سی پروتی چغی فی نورو دا مارونو تاسو پا دی پویون گوری دا اغی عالم بعضی سیزونا اللہ زمون دا مخلوق نا پٹ کری دی دا قبر عذاب ولی پټ کړی دی که دا چغې تاسو مونږ اورېدلې بیا خو به زمونږ اسلام د زور د مخې بیا به څوک داسې چې به مسلمانېده نه دا دونه چغې چې سړی واوري په مقبره تېرېږي او چغې اوري نو بیا خو به دی وایي چې وروره ګورې بس په قلار کښېنه ګورې ملا وایي که نه خو زه مسلمان یم ایمان نه راوړم خو دغه میل دی بیا به ایمان د زور د مخې و خدای په زور په چې ایمان نه راوړي یوه دویم دا چې دنیا کې به چا ژوند نه تېر کړی ولی دا چا مور چې مقبره کې خخه کړی و هغه بدعمله وه یا پلار یې بدعمل او هغه ته عذاب میلاوېده او د چغې اورېدې رښتیا ووایي زوی بیا ډوډۍ خوړلې وه ښځه بیا ورته ډوډۍ کېښوده وی لرې که ډوډۍ نه خورم یخ سړي وخوره وږې یې وی نه د بابا چغې مې واورېدې ورشه دنیا اوري قسم دی که دنیا کې چا ژوند تېر کړی وی بیا دا خو الله پټ کړي دي هغه څیزونه او زه درته مثال در کوم چې تاسو پې پېښ مثال در کوم دوه کسه یو کټ کې ودي مثلا یا ماشوم د مور په غېږ کې ودي دا ماشوم جاړي که نه جاړي دی وجاړي ویریږي چې ویریږي نو دی په ژړا شي او کله دا ماشوم خاندي دا ولې خاندي دا ولې جاړي دا دی خوبې دي یا دوه کسان په یو کټ کې ودي یو کس خوب کینی او په خوب کې مکه کې روان دی په مکه کې ګرځي په امریکا کې ګرځي په اسلام آباد کې ګرځي په پېښور کې ګرځي زمینداری پکې خپله کوي دکانداري پکې خپله کوي هغه خوب کینی دا بل کس بل شان خوب ویني یو شان خوب ویني بل شان خوب ویني یو پکې ویریږي که استخیالي را پاسې نو په تندي خولې بیږي یاره جده یاره خوب مې ولیده ولې څنګه خوب دې ولید زمری را پاسې وجده ته مخکې و ما خدای ته بچ کړم بل وی صاحب مار باندې مار را پاسې او بس رب العالمین ته بچ کړم چې را پاسې خولې ته بیږي نو دا یو کس دونه غټ خوبونه ولیدل زمری ورپسې منډې ووهلې زمری خو موږ ونه لیدل زمری تاسو وینئ نه بل ورسره په کټ کې خوا کې نږدې پروت دی ته نه دی خبر هغه غریب په مکه کې ګرځي مدینه کې ګرځي او کلندر پکې چغې وي پېښور نه باروبار په هغه خوب کې چغې وي هغه خپلې سورلی شمېري او کرۍ غونډوي او دا خوا کې جو سربل کم پروت دی هغه ته هېڅ نه دی خبر دقه د قبر د عذاب مسله ده دی په دې قبر کې دننه پروت دی د ده بدن او روح دواړو ته عذاب میلاویږي بدن او روح دواړو ته خوشحالي میلاویږي که نیک دی مونږ پې خدای نه خبره لکه د خوب دا مثال مې دله درکړه نو د قبر عذاب شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي باب اثبات عذاب القبر امام بخاری په مستقل باب قول نو دا یو ډله معتزله به وته وي هغه به د قبر عذاب نشته هغه چې به کم شي عقل منابع منو او چې کم شي به د عقل نه بار به نه منو هغه به پولیس وراتم نشته الکه تاسو منه کنه منه پولیس ورات ها دوزخ د پاسه پول دی هغه به نشته ولی نشته ګور بیا عقل لذي ودا خو د وختنه نری دی او د تور نه تیر دی نو چې د وختنه نری وي او د تور نه تیری په دې بل چا پلار لار شي ابوډای جلال
د شپې پاسېد او چغې یې والې نو سې ورته وی ادي ولې جاړې خوبه دې ویستو وی بچي هغه ملا صاحب تقریر کوه مې راياد شو جاړه راځي وی چې دا یو پول دی او د ویښته نه نرۍ دی او د تورې نه تېره دی نو جاړم په دې چې د مخو کونډۍ خوږېږي په دې غټه لار نشم تې په هغې به څنګه ځمه نو انوسۍ ورته غوسه شو چې چغې دې جوړې کړې موږ دې خوبه وویستو چې پې نشې تلې دې غاړه کېناخوارې د مور کور دې سر مه ځه کنه ما وی خامخا به پې ورځې قرآن کې الله څه وایي ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه هر سړی به پې ورځي دوزخ د پاسه دا پول دا د الله ټله فیصله هغې وی نه د ویښته نه نري تورې نه تېره څنګه به پې ځې چې د الله طاقت د سره تللی شي او که د الله طاقت نی نشي تللی زموږ علاقه کې یو جټ غوندې ملا دی علم یې نه دی کړی خو ښه سړی دی نو هغې یو ځل د پولیس فرات تقریر کړ هم دقه چې د ویښته نه نرۍ او تورې نه تېره او دا د حدیثو مفهوم دی ګوره یو مقتدي ولا چای وکړه چای سره ولا چرګ دا پنډور چرګ نه سپینه دا څه شی دی لکه په ارامۍ چرګ دا زما د بلا نه بدي شي دې بانګ نه وایي نور نقصانات هم پکې شته نور پرېږده خو بانګ نه وایي نو دا وله سور کړی په غوړو کې چې سور یې که ورته یې کېښه او چای پې وڅښله وي استاد جي وي تا د جمعې تقریر کړو چې پولیس فرات نري پول دی او تورې نه تېره و دا داسې ګپ لګو که مونږ دې یرولو او که نه رښتیا دي نه نه وي دا خو حقیقت دی نبي علیه السلام فرمایي استاد جي ته پې پورې وځې تا سره خو کونټی په لاس کې راو چشمې دې م لګولې وي او بلکل به پې ځم استاد جي چې په دومره نري پول ځې نو څه دم دورها به رسره وي بیره دم نه خو یقین نه دی که سړی پې پورې وځي نو خدای ته وګوره دم راته وښایه ولې اخو ډېره د الې ګلې ورځ ده نو هلته به دې کوم ځای مونمه دلته راته هغه دم وښایه څنګه ښکلې چرګ مې د باندې وخوړ او ښه مزېداره دود پتي مې هم در باندې وڅښل دم راته وښایه هغه استاد جي ورته وایي چې دا نن دې کوم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کوم درته ما ویل که موټروی پکې څه ته وایي رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان الله پورې باسي کل برق برېښنا پشان به پورې وځي څه پشان به پورې ځي موټروی باندې خو بیا هم ټیم لګي پېښور ته چې خېږي اسلام آباد ته رسي ګنټه یوه نیمه خو بیا هم لګي او برېښنا د اسمان هغه سر کې پړق کي دلته په یو سیکنډ کې راورسېږي برېښنا پشان او څوک کا جاوید الخیل تیز آسونو پشان دی او څوک کا رکاب د اس پشان دی جاوید الخیل اسونو پشان تیز او څوک د اوښانو د سفر څوک به پیاده روانې او چې د الله طاقت ورسره نی لاندې به پرېوځي او چې پرېوت کم خوا به ځي جهنم ته دوزخ ته الله دې وساتي نو دا ثابت څیزونه دي قبر عذاب شته خو بد عمله له نیک عمله له نشته الله دې مونږ نیک عمله کړي قبر نه پاسېدل دا شته دا ثابت دي خو نیک عمله به خپل شکل سره پاسي او بد عمله سړی الله دې مساتي سپېمو کې به زنځیر ورته واچي او پړ مخې به راکاږي چغې به وایي چغې او سپېمو کې زنځیر به واچي پړ مخې به راکاږي څوک به په اله وړې رواني او خپې به یې بري او سر به یې لاندې حضور پاک نه تپوس شو د الله رسوله په سر او په مخ به خلک څنګه دي وی هغه ذات چې خپو کې د ګرځېدو طاقت اچولی دی هغه په مخ او سر کې هم د ګرځېدو طاقت اچولی شي اچولی شي که نه شي اچولی او په چا څوک به په خپل عمل سوري او په چا به عمل سوري دی به ترې لاندې وي زمارونو دا د مرګ نه پس حالات دي رښتیا وایو چقړې دي که نه دي وی چقړې دي څه پته لګي په خدای مې د قسم یریږو چې او یریږو کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غند شخصیت حضرت عمر فاروق غند شخصیت حضرت عثمان رضی الله عنه غند شخصیت په خدای قسم جړل دا قبر چې مونږ په هر وخت تیریږو را تیریږو حضرت عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته راغی نو په جړا به شو دونه به وجړل چې سترګو نه به اوښکې وبهېدې چې ږیره به لمده شو الله اکبر او کوم سړی دی حضرت عثمان د حضور پاک هغه صحابي چې یو ځل په احد د غر د پاسه نبی علیه السلام ولاړو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان رضی الله عنهم زلزله راله د غر اجرقید حضور پاک خپه مبارکه واغېسته او دې غر له داسې راوبلو وی اسکن احد احد غلی شه انما علیک نبی یو د باندې پیغمبر ولاړ دی وصدیق یو در باندې ابوبکر صدیق ولاړ دی وشهیدان
دو در باندې جمدي شهیدان ولاړ دي حضرت عمر او حضرت عثمان دي پیشنګوئی شو څومره لوی سامي یو صحابي وایي وی حضور پاک یو باغ کې ناستو ما وی چې نن به د نبی علیه السلام د خادم او د دربان ډیوټي کومه وی د باغ په دروازه ودرېدم وی دروازه وټکېده چې وټکېدله نو ما نبی علیه السلام ما وی څوک وی ابوبکر یم میں علی رسلک فارام ادریگا اجازت تله د حضور پاک مبارک نه غواړم ورلم نبی علیہ السلام ته مې عرض وکړ د الله رسوله ابوبکر راغلی د اجازت غواړي وی اجازت هم ولا ورکه او د جنت خوشخبري م ولا ورکه ما ول اجازت هم ورکه او د جنت خوشخبري م ورکه لږ ساعت پس ور وټکېد ما وی علی رسلک فقلال اطمینان ادریگا استأذن لك اجازت تله غواړم ورلم یا رسول الله هذا عمر دی استأذن اجازت غواړي اذن له اجازت مولا ورکا وبشره بالجنة او د جنت زیره مولا ورکا ورلم اجازت میں ورکا او د جنت زیره میں ورکا لک سات پس بیا دروازه وټکېده بیا ورلم د الله رسوله سوکی بیا عثمان ایما ودرېږه اطمینان سره اجازت تله غواړم ورلم حضور پاک ته الله رسول عثمان راغلی دی اجازت غواړي الله اکبر اجازت غواړي اجازت هم ورکا د جنت زیره م ورکا او د شهادت زیره م ولا ورکا پیشنګوئی شو جی اجازت میں ورکا د جنت زیره م ورکا او د شهادت میں ورکا په یو مقام کې حضور پاک دقه سے ناسته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی هغه هم اقه سے ډډه والی و ابوبکر صدیق کې ناست لږ ساعت پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی حضور پاک اقه سے ډډه والی و سلام واچو او کې ناست لږ ساعت پس حضرت عثمان رضی الله عنه راغی چې راغی حضور پاک مبارک زر داسې کې ناست احتراما او د الله د خپې مبارکې څرګندې وي په دې زر صادر خور په پټه کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لږ جذباتي تیز طبیعت وی الله رسوله ابوبکر راغی او توجه دی ولا ورنکړه زرالم مونږ لریم څه توجه رانکړه او چې عثمان راغی نو دومره توجه دی ورکړه چې زر کې ناسته ډډم ختم کړه اولاد خپل باندې صادر خور کو ما ولې حضور پاک فرمایل اے عمره دا هغه چانه حیا ولې ونکم چې د اسمان فرشته امتحان کوي اشدهم حیاء عثمان په دې ټولو خلکو کې زیات حیادار حضرت عثمان رضی الله عنه دی حضور پاک ولې یو لور ورکړه چې هغه وفات شو بل لور یې ورپه نکاح کړه چې هغه وفات شو وی که چرته زما درېمه لور وی ابا مې عثمان ته په نکاح کړی او د تبوک په غزا کې چې د پیغمبر علیه السلام مخې ته کوم مال وغورځو او د حضور پاک د لښکر کوم انتظامات دوکړل نو نبی علیہ السلام ورته اعلان وکړ وینن نه پس چې عثمان څه عمل کوي دته به نقصان نه رسېږي دومره مبشر بالجنت او دومره د پیغمبر علیه السلام نږدې صحابي لیکن چې قبر ته به کېناست نو دونه به وجړل چې سترګو نه به اوښکې لاړې او ږیره به لمده شوه چا ورته وی عثمان وی د دوزخ او د جنت ذکر کېږي نو نه چې دا قبر د آخرت په پوړو کې لومبی پوړی ده که دا پوړی د چا ښه شوه وروستو به ردې نه ښي او که دا د چا خرابه شوه وروستو ردې نه خطرناک سفر دی او ما د ښکلي پیغمبر مبارک نه اورېدلي دي چې قبر د وحدت او د یوازي والی کوټه ده او د چینجو کوټه ده او د تیارې کوټه ده څو چیزونه شو ځان له کوټه ده ملګري نشته د چینجو نه ډکه او دریم نمبر چینجو کې ماران لړمانان هم راغلل د تیارې کوټه ده نو چې څوک ځي نو ځان سره دی ملګري بوځي ګنې یوازې به پروت وي او چې څوک ځي نو ځان سره د چینجو لړمانانو او د خامارانو دارو یوسی د عمل په شکل کې او د ایمان رڼا دی یوسی چې تیاره پې ختمه شي رڼو رښتیا ووایه خطرناک سفر مخې ته را روان دی که نه دی را روان دې له موږ څه تیاري وکړه اسم ټوله زندګي موږ د دنیا تېره کړه بس هر سړی په دې سوچ کې دی چې پیسه وګټم ډوډۍ وګټم دولت وګټم موټر وګټم قسم په خدای حضور پاک فرمایي وی اے زما امتیانو وی زه په تاسو په دې نه یریږم چې دا دین به مو بدل شي په دې نه یریږم په دې یریږم
ان تبسط علیکم الدنیا کہ دنیا بدر باندې راخوره شي فتنافسوا فیها نو یو بل سره په دنیا کې سیالیو کې یو بو چې موټر د دشته د مانشته چې پیدا کم که په آرامو دی که په حلالو دی د هغه موټر لږ ښه ماډل دی چې زما د هغه نه هم ښه ماډل شي د هغه پنځمه دی بنګله ده زما لس شي د هغه لس ته چې زما کنال شي د هغه کنال ده چې زما دوه شي د هغه دوه کنال ده چې زما جرب بنګله شي د هغه سل جرب ازمکر چې زما دوه سیرو جرب شي د هغه کارخانه ده چې زما دوه شي هر سړی په دې سوچ کې پروت دی داسې ده که نه ده دا سوچ چام اونه کو چې د ځان قدن سره به څه کوم او د قبر سره به څه کوم او د آخرت د سخت زندګۍ سره به څه دا سوچ په صحابه کرامو کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی شخصیت دی مخکې به درته ووایي چې د جنت زیري ورته ورکړی شوي یو ځل حضور پاک په جومات کې را روان دی ښي طرف ته ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګس طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی په دې یو لاس ابوبکر ونیوه او په دې بل لاس عمر ونیوه د ترمذي حدیث دی او سوی صحابه ته مخ کړی وی هاکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به د قبرونو نه موږ دقسې پاسو هماغسې وشوه پیشنګویي ده حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما ورسره یو ځای دفن څومره لوی شخصیت یاره یې څونه ده حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه دا د پیغمبر علیه السلام رازدارو ډېرې پټې خبرې د حضور پاک د سره پرتې پټ رازونه وسه عمر فاروق رضی الله عنه ته حذیفه دلته راشه کېناسته وی حذیفه تا سره خو د نبی علیه السلام ډېرې پټې خبرې پرتې دي وی او امیر المؤمنین شته بالکل داسې پټې خبرې چې چا تام نه دي معلومې و حذیفه منافقین یې درته ښولي دي وی او بالکل که زه درته نن اخلم نمونه نو هغې شتې چې پلانکې د پلانکې زوی منافق پلانکې د پلانکې زوی منافق پلانکې څومره چې منافقین دي هغې راته ټول ښولي دي فهرست یې زما په داړه کې پروت دی خو ګوره امیر المؤمنین که ما نه تپوس کوې جواب دله نشم درکولی ځکه دا د پیغمبر مبارک راز دی ما سره ما ته چاته به نه ښې ښولې درته نشه وی نه حذیفه دا تپوس ته نه کوم مې ښایه راته خو درته معلوم خو دي که نه چې حضور پاک منافقین ښودلي دي او معلوم دي ښولی نشم وی مه ښایه خو د خدای دپاره عمر په ژړا شو ورته د خدای دپاره دا ستاله کې چې کوم پراته دي او نبي علیه السلام درته ښولی دي ته پرې لږ نظر ور واچوه چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته دې ته یاره عمر غوندې شخصیت یارېدل به دا خلک او لمن خاف مقام ربه جنتان د چا زړه کې چې د الله یره پرته ده بس دا جنت واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى یره راله بیا فورا سړی خواهشات رستو کوي جنت یې ځای ګرځي دا یره زمونږ په کې نشته به حضور پاک فرمایي وی ما ته چې کوم څیزونه لکې پراته دي لو اعلمو لو چې تاسو چې ما ته کوم څیز معلوم دی هغه څیزونه تاسو ته معلوم شو تاسو ته خبر شوه نو لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا بیا به مو خندا کمه جړه به مو زیاته نن زمون خندا ډیره زیاته ده جړه بالکل نشته یاره بالکل نشته بس دنیا دا ګټم او دنیا دا ګټم په دا دنیا کې موږ نه د جماعتي سوکړه نه مو پکې د مدرسې سوکړه نه مو د مسکینی سوکړه نه مو د فقیری سوکړه ایسم نه